سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې د فرانسوي ژبې الفبا توري ولوستل او زده م کړه، نو په دې ویډیو کې غواړم د فرانسوي ژبې د وایل توري، سومي وایل او وایل نزال توري دغه درې ډلې تشریح کړو. نو پرته له معطلۍ نو راځئ چې دوام ورکړو. ښه ملګرو، په فرانسوي ژبه کې وایل توري یعنې غږ لرونکي توري په اصل کې له وایل فرانسې شپږ دانې دي. لکه دلته دا زیړ خط کې چې تاسې ګورئ ا ای او یو ایګریک، دا شپږ توري په اصل کې عمومي توري دي چې وایل توري دي. خو راځئ هغه توري هم زده کړو چې د څو تورو د یو ځای کېدو څخه یو غږ له منځه راځي. نو د ا نه به یې پیل کړو. لکه ا څنګه موږ مخکې هم ویلې وه چې ا په درې ډوله لیکل کېږي، خو تلفظ یې هم هغه یو ډول دی، خو یوازې په ځینې ځایونو کې په معنا کې فرق کوي. لکه ا ساده چې اوسېږي، لکه دا ډول اغبغ، مثال کې لیکو اغبغ. اغبغ چې دی ونې ته ویل کېږي. دغه ا چې اکسانت ګراو لري، لکه د مثال په ډول ا پاغې په پاریس کې، او دغه ا چې اکسانت سیرکمفلکس لري، لکه په ځینو جملو کې راځي چې تلفظ کېږي ا آژ 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 هم ورته ویل کېږي. او بل توری چې د ای غږ ورکوي، ای په درې ډوله لیکل کېږي. یو خپله چې په سر باندې یو اکسانت ایګو لري، دا د ای غږ ورکوي، او اغ هم د ای غږ ورکوي. زد دا هم د ای غږ ورکوي. د مثال په ډول ایکول 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 ښوونځي ته ویلی کېږي. او دویم مثال مارشې مارشې د ای غږ ورکوي، په اخر کې اغ د ای غږ ورکوي. نو دا فعل دی، د تللو فعل دی. په ډېرو فعلونو کې چې موږ کله اغ ولرو ای تلفظ کېږي، او زد هم ای تلفظ کېږي. لکه د مثال په ډول نه 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 پوزې ته ویل کېږي. او بل توری چې دی د ای غږ ورکوي، ای دا ای و دا ای، دا دواړه فرق کوي سره، چې دا هم دی څو ډوله مختلفه لیکل کېږي چې د ټول دلته لیکل شوي دي. چې کله د په سر باندې یو اکسانت ګراو راشي او د ای غږ ورکوي، کله چې اکسانت سیرکمفلکس اوسېږي، او کله چې تی اوسېږي، ای اوسېږي، ا ای اکسانت سیرکمفلکس، او د زیل د تی ا ای د زیر. کله چې دغه توري راشي، دغه د ای غږ ورکوي، ای. د مثال په ډول ای لیو ای لیو، ګوره دلته دواړه راغلي، هم دغه دی او هم دغه راغلی دی. چې لومړی خوله کم خلاصېږي، ای لیو، دلته ای غټه تلفظ کېږي. دا ډول ای لیو، ای لیو زده کوونکي ته ویلی کېږي. او دویمه چې دی په سر باندې یو اکسانت شاپور ته ویلی کېږي، یا اکسانت سیرکمفلکس، دا ډول تلفظ کېږي. تید 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 سات ته ویلی کېږي. نو بل چې تی دی، د مثال په ډول ژوې 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 لوبې ته ویلی کېږي، ای اخر کې ای تلفظ کېږي. ژوې لوبې ته ویل کېږي، لوبې کول. او ای بیا هم ای ای تلفظ کېږي، لکه نیژ 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 واورې ته ویلی کېږي. او ا ای اکسانت سیرکمفلکس، دا هم ای تلفظ کېږي، لکه میتر. پروفیسور هم ویلی کېږي، پروفیسور هم ویلی کېږي، او میتر هم ویلی کېږي، استاد ته ویلی کېږي یا ښوونکي ته. او بل توری چې د غږ ورکوي، خپله دی چې په همدې کې یو ډول باندې لیکل کېږي، دغه نرمه. لکه د مثال په ډول شوال شوال، ګوره شوال. او م م ژ ژ، دغه دواړه ضمیرونه دي چې په خپل وخت سره به انشاءالله تشریح کړو بیا. لکه م هم زه ماته راځي، او ژ هم ماته راځي، لکه زه. اوس راځو دې خواته. دغه درې توري بیا د ای غږ ورکوي. خپله ای دی، او خپله ای اکسانت سیرکمفلکس چې په سر باندې راځي، بیا هم د ای غږ ورکوي، او ایګریک هم د ای غږ ورکوي. د مثال په ډول
امی 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 ملګری ته ویل کیږي. ایل جزیرې ته ویل کیږي. جزیره لکه د اوبو په منځ کې چې یو ځای اوسي. او بل ایګریک چې کوم ځای کې راځي مثال په ډول سینیه یو مرغۍ ده، د مرغۍ نوم د هغې ته ویل کیږي سینی، ای غږ ورکوي. او بل د او توري غږ ده، او په څو مختلفو ډولونو باندې لیکل کیږي چې ټول توپیر لري. لکه کله چې ا او دا درې توري راشي د او غږ ورکوي، د نورمال او غږ ورکوي. کله چې ا او راشي د او غږ ورکوي، او کله چې خپله او وسیږي بیا هم د او غږ ورکوي. د مثال په ډول سو شو پو سو سطل ته ویل کیږي. شو چې دی ګرم ته ویل کیږي. پو چې دی د ګلدان ته ویل کیږي، د ګلانو بوټی چې پکې ویل کیږي ګلدان. او بل کله چې او راشي د او غږ ورکوي. مثال په ډول ژوایو یعنی خوشحال. او کله چې دا ډول یو توری اوسیږي بیا د غږ ورکوي. دا ډول مثال او دا درې توري چې کله راشي، او کله چې او راشي، کله چې او ای راشي، دا ټول بیا یو ډول غږ ورکوي. د مثال په ډول اف هګۍ ته ویل کیږي. برغ غوړۍ ته ویل کیږي، لکه زیړ غوړي داسې کرۍ ته ویل کیږي. او اوی چې دی سترګې ته ویل کیږي، یوې سترګې ته. د او غږ لپاره چې کله او راشي د او غږ ورکوي. د مثال په ډول لو چې دی لیوه ته ویل کیږي، لیوه. او ژوغ ورځې ته ویل کیږي. دا و د دې برخې تشریح. راځئ چې بله برخه هم په ګډه سره تشریح کړو او زده یې کړو. اوس راځو لیوایل نظر، هغه توري چې په پوزه کې تلفظ کیږي، پوزه کې. نو راځئ چې دا هم تشریح کړو. دغو ته لږ په دقت غوږ ونیسئ چې دا لږ ستونزمن دي. او کله چې دغه ډول په کومو حروفو نه وړاندې لکه دا نوماد اوسیږي، دغه لوګوی اوسیږي، دا د هغه توري دي چې په پوزه کې تلفظ کیږي، لکه دا دی او دا دي. نو کله چې ای ام ا ای ان ا ای ام ا ای ان ای ان ا ان دغه توري چې کله راشي په جملو کې د غږ ورکوي. ام نه تلفظ کیږي، ای هم نه تلفظ کیږي. همدا ډول ا ای ان چې دا هم دا ډول نه تلفظ کیږي. نو راځئ چې وګورو په جملو کې چې څه ډول تلفظ شوي. لکه سامپل آسان ته ویل کیږي. دلته ام نه تلفظ کیږي، خو کله چې پی راځي موږ مجبوره پی لپاره خوله ټوله کوم. دا ډول فکر کوو چې ام تلفظ کیږي، خو ام نه تلفظ کیږي. سامپل. او بان چې دی حمام ته ویل کیږي. فان چې دی وږي ته ویل کیږي. غان چې دی ګردې ته ویل کیږي یا پښتورګي ته ویل کیږي. او فان یعنی پای ته رسیدلو ته ویل کیږي. یو څه چې پای ته ورسیږي هغه یعنی خلاص شو، پای ته ورسېدو. فان. او اگزاما امتحان یا ازموینې ته ویل کیږي. کله چې ام دغه توري اوسیږي بیا د غږ ورکوي. لکه پون چې دی طاووس مرغۍ ته ویل کیږي. او شان چې دی سندرې ته ویل کیږي. شامپیون چې دی
لکه ګټونکي ته ویل کېږي ګټونکی یا بریالی. او کله چې او ان او ام راشي دا اون تلفظ کېږي اون لکه بون 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 چې دی چاکلیټ یا شیرینۍ ته ویل کېږي. او پلوم 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 چې دی بندولو یا پلوم کولو ته وایي. یو ځای چې څوک بندوي یا پلوم کېږي هغې ته پلوم ویلی کېږي. او کله چې او ان او ام دغه راشي بیا هم ان تلفظ کېږي ان د دغو حرفونو په څېر باندې ان تلفظ کېږي خو دا لږ متفاوت دی خو پروا نه کې که یو شی تلفظ شي هم په کوم په معنا کې کومه خاص توپیر نه راځي. لکه ان 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 یو ته ویل کېږي یوې شمېرې ته ویل کېږي. او پخفان 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 عطرو ته ویل کېږي. ښه ملګرو دا و هغه توري چې په پوزه کې تلفظ کېدله او دغه ډله چې دغه ځای کې دي دې خواته دي دغه توري لسومي وایل دي یعنې نیمه غږ لرونکي یا ځینې وختونه نیمه کونسون ویل کېږي یعنې نیمه بې غږه او نیمه غږ لرونکي توري دي. نو راځئ چې دا هم تشریح کړو. دغه ایګریک نه دی دا د او توري تلفظ دی. کله چې او خپله اوسېږي دا ډول تلفظ کېږي کیوب 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 مکعب ته ویلی کېږي یا څلور کونجه ته کیوب ویلی کېږي. او مور 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 چې دی کله که دا او باندې اکسان نه اوسېږي دغه یوازې دا چې ساده او اوسېږي دلته بیا د دیوال معنا ورکوي. مور دیوال ته ویلی کېږي. ولې دغه مور چې دلته لیکل شوی چې په سر باندې یو اکسان شاپول لري دا مور تورو توتانو ته ویلی کېږي میوه دی. کله چې او ای راشي د وی غږ ورکوي وی لکه نوی 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 شپې ته ویلی کېږي. بروی 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 غالمغال یا شور ته ویلی کېږي. کله چې او ای راشي د وا غږ ورکوي وا لکه نوار 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 تور ته ویلی کېږي. موا 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 یعنې زه یو ضمیر دی. دغه ایګریک لکه څنګه چې موږ په تیر اړخ کې ولوستلو د وایل تورو کې و خو دلته نیمه غږ لرونکی توری دی. ځینې وخت ای تلفظ کېږي ځینې وخت یې تلفظ کېږي. دا ای نه دی دا د یې غږ دی د یې. کله چې دا ډول اوسېږي دا د یې غږ ورکوي یعنې دلته ایګریک د ای غږ نه ورکوي د یې غږ ورکوي یې. دا ټول توري کله چې ای دوزل ا ای ال ا ای دوزل ا ای ال ا ای دوزل ا او ای دوزل او او ای ال او او ای ال ای دوزل دغه توري چې کله راشي د ای د یې غږ ورکوي یې. د مثال په ډول خیون 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 چې دی پنسل ته ویلی کېږي. ګوره دلته دا د ای غږ نه ورکوي د یې غږ ورکوي. او فی 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 جلۍ ته ویلی کېږي. ګوره دا ای دوزیل چې کله راشي د یې غږ ورکوي دا ال نور نه تلفظ کېږي. لکه آی 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 چې دی وږي ته ویلی کېږي وږي ته. او پای 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 چې دی پیپ ته ویلی کېږي هغه پیپ چې ورباندې نوشابه یا جوس ورباندې څښل کېږي هغې پیپ ته پای ویلی کېږي. سولی 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 لمر ته ویلی کېږي. وی ای وی ای وی ای زوړ ته ویلی کېږي. فوی 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 پاڼې ته ویلی کېږي. فونوي 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 یو رقم ګیا دی چې په پښتو کې ورته بادیان وایي هغه ګیا ته ویلی کېږي فونوي. ګرونوي 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 چې دی چونګښې ته ویلی کېږي. ښه ملګرو دا و د دغو حرفونو تشریح. هیله ده چې تر دې ځایه به مو زده شوي وي. ښه ملګرو هیله ده چې تر دې ځایه به مو زموږ سره ملتیا کړې وي او دغه درس به مو په پوره ډول سره اورېدلی وي. نو که چیرې بیا هم تاسې نه وئ پوهېدلي کولی شئ چې ویډیو دوباره وګورئ او ځان پرې پوه کړئ. که چیرې تاسې کومه نیوکه یا نظر لرئ نو کولی شئ موږ سره د کومنټونو په برخه کې شریک کړئ.
تر بلې ویډیو مو په الله سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان